د وطن د جوړولې خبرې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل چې لاګیا دي او زه یایه چې دغه و د میژ وطن ته امن په دا راوړي چې په دا نه مخکې د وطن د جوړولې کیسې د میژ په خوره کم از کم ډېرې کامې میژه لیدلې دي چې شوي دي دا ته د بربودۍ خبرې دا ته د جنګ خبرې دا ته د بېعزتۍ خبرې خو ډېرې وشوې خو د ابودۍ خبرې او د خوشحالۍ خبرې دا ډېرې کمې وشوې میژه مختلف شکل شي وجنګولي کله یې ورته ویل چې جهادي نه دي افغانستان شی وکړه خودکشي هم هم وکړلې په شی بارودینه د دغه ځایونه یوړل او کله چې کله دا بندې و د میژه وینه دی دې ته نوره ضرورت وه بیا دا ته په قبایلي شاخړې دا بندوی میژه ته مختلفې طریقې کار ته جوړ کړ نن په دغه وطن شي چې دا هر ګوټ هر مرچه هر غار د نیولی دی بیا دا ته په مځکې باندې د قبایلې په میان شي جنګونه کیږي او د یګې جنګ د روکتام د پوره بیا دی نشته دی بلکې واته دی وسله هم ورکوي واته دی راکټې هم ورکوي چې ورایي او په یو بل باندې سره ډازوي دغه جنګ ارزون شی نه دی دا ډېر ګرون شی دی جنګونه دغه د نیو سوپر پاور امریکا چاینا رشیا چیرې دوی هم په خپله سره لیدلي دي چې سره جنګېدلي دي پروکسي سره کوي د افغانستان شه دننه په ویتنام شه دننه په نورت کوریا شه دننه خپل پروکسي سوتلی دي چې چرګونه غوندې ولا جنګوي دغه خلک پیسې په ولګوي په یو باندې دی پیسې ولګوي په بل باندې بل پیسې ولګوي خپل جنګ نه سره کوي حالانکه ټیپک خپل جوړوي جوز خپل جوړوي ټینک خپل جوړوي خو بیا جنګ په خپله نه کوي د ځن د دنیو دا پالیسي په ټول نه غوټه پالیسي دغه دو چې مخامخ د خپله چا سره جنګ ما کوه جنګ ډېر ګرون شی دی خو نه خو میژه توسې امریکایي نه رشیایي نه چاینایي چې میژه توسې جنګ سره پیشیري کړی دی او تحریک نن دښته راوتلی دی چې کم از کم خپلې دغه خلک چې یو قوم دی یو وینه دو دی دې په داسې خبرې باندې جنګ ته نه ولا پرېږدي چې هغه ریزلټ و هېڅ شی نه ورته راوړي دغه ملک باندې ویارې انشاءالله ښه حالات راروان دی نن چې کچېرې د پی ټي ایم په شکل شي یو داسې سوچ مخکې راروان دی نو په دغه وطن باندې و ښه حالات رودرېمي دا بالکل یقیني خبره ده په دغه شکیک شو توسې دغه فرق ونه سره کوستی چې سپرکای څوک دی او نانوخیل څوک دی په دغه را دا شو توسې دا فرق نه کوستی چې اتمانځای څوک دی امازای څوک دی او ماسید څوک دی داسې وخت و یارې درد نه رودرېمي ولې چې دا چې کوم دی د پرمختګ کې مالیار میژه وخوستېدو دو یا شار ریز دغه دنیو ته دغه د میژه ملک ته راوړي د میژ وطن ته راوړي او دا خو بیا هم میژه دا خو وزیر زو دا خو یا ډېره وړیکې جمع دو چې مقصد لوند ورته روشي دا خو یا یو کوم دی بلکې دا ته و د پښتانې هر قبیله رودرېمي او تو دا فرق نشي کولی بلکې د تو خالي غاو دغه وي چې څوک مقصد کاروبار ښه کولی شي څوک چېرې شا کمپنۍ یا فیکټري راوړلی شي یو داسې حالات د دنیو انشاءالله درېمي نن دغه میژه ریاست باندې چې د کیما خبره ور اچولې دو بیا ورځ نه ورځ دغه د پی ټي ایم خبرې ته په دا کښېني چې دنیو دا ته ورسره په دغه باندې کم از کم ورسره په دا متفقه نه دو چې ته خلق بېدارکه که په دنیو شي چېرته هم داسې نه کېږي چې خلق بېدارکه شي خلق یوسي دغه دنیو کښې دننه چې خدای پاک انسان راولږلي یا انسان دغه فکر وکړلی چې زه اشرف المخلوقات یم نو دن زون ته یو قانون جوړ کړو بې قانونه ژوند یې د اوالي راسه نه دی کړی نو دی نن مو ویلې بې قانونه ورکوي او نن دا ته هم په دغه شکي کښې ډېر داسې په درجنې خلک دي چې دی چکړي دي بېدارکه دي او ته یې هېڅ څه پته نه لګي چې ژوندي دي یا مړه دي او دغسې دا ته په کورونه باندې قبضې دي او موضع نه دي ورکړي هغه موضع چې دی دې وغلي دی دې ته راورسېږي خو دا ته یو میجر کارنیل
دا یې په میان شه سره خورد برد پشه وکي ویلې بیا داسې مافیا نوستدو په ټول پاکستان باندې چې په هر شي باندې یې قبضه کړې دو که د کنسټرکشن چار و د پښتانه چار و د اف ډبلیو په شکل شي کنسټرکشن 4 زنه وخواستله که چیرې د پښتانه د پراپرټي چار و د ډیفنس سوسایټي په شکل شي هغه ځنې ونیولي بلکې قبضې راونه کړي دي قبضې ځنې کوي په مځکه باندې که چیرې د ده په باډر باندې کاروبار و نن یې د باډر کاروبار ځنې ونیولي NLC ته یې ځنې ورکړ چې تر څو پورې د همیشه باډر یې خلوصې وې یو اوپن ټریډ یو کولاو تجارت پې کېدلي د مو دغه شکای د مو دغه وړو د مو انګیراډا د مو ماکین د مو میرمشاه دغه ټول داسې بازورینه وي چې د لاهور نه د اسلام آباد نه خلک راتلل دا ته یې سامان وخوستلي خو تر څو چې د ده دغه په باډر باندې ده قبضه وکړله دا کاروبار یې ځنې ونیولي د میډیا کاروبار ورسره خراب شو نو وریړې هغه خبرې هغه جامع مجلسینه چې تو ته جنګ روړي پې پوه شه چې دغه کم از کم د مو د خیر خبره نه دو لاګیا او PTM پاشا خپل کردار ضرور ادا کوي کم از کم خپل قبیله او دغه جنګ ته نه سره پرېږدي په هېڅ صورتو یې نه پرېږدي همیشه پلاشینه د پوس ادب یادوي دی ټیپک او مرچه د سره جوړې کو خو کم از کم چې میږه ژوندي وي میږه خپل قبیله ده ته ولا پرې نږدي چې دی د وینې سره تېې کو ملګریه دا ته د چک پوسټې خبره وه چک پوسټونه دي دا ته مو ته یو کاغذ یې روکم وی چې په شودیاکي شي یو چک پوسټ دی چې لاهور چک پوسټ نوم یې دی لاهور CP پاشه ډېر خلک ته تکلیف ورکړي شي دا ته خو شهزاد خبر درته وکړله چې په دغه چک پوسټې باندې خو تر اوسه پوره یو دهشتګرده نه ونیولي او دا بالکل یعنی دغه درج دو دا په ریکارډ باندې ثابته دو چې تر اوسه پوره په دغه چک پوسټې باندې ده نه ونیوله او دا چک پوسټ چار څه کوي دغه څه شي پوره دي بیا دا اصل شی د تو موبیلیټي د تو تاګ رتاګ دره رو باند کو چې په کوم ځای چک پوسټونه ډېر وي ورته کاروبار نشي کېدلی د یورپ کاروبار حالانکه یورپ شه دننه ډېرې ملکینه دي په ګاډه دي سره سام ډېر ملکینه دي دا نه چې یعنې خالي بیا علاقه دو یعنې وزیرستان غوندې نه ملکینه دي چک پوسټونه نه دي سره جوړ کړي باډر یې اوپن سره سوتلی دي چک پوسټونه نشته دی چې چېرته چک پوسټ نه وي واته ښه کاروبار کېږي چې چېرته چک پوسټ وي واته د تو د ترقي معیار د تو د ترقي رفتار هغه رو ودري د دې چک پوسټي مقصد هغه دی دومره خبره په چک پوسټ باندې دا یو مسلسل د تو د ذهني تناو شه د ناسوتي چې د تو ژوند آزاد ژوند نه دی ته مسلسل یو په تناو شنده ژوند کوې ته یو ذهني مریض کېدلی شي په دغه شی او هغه ژوند یو آزاد سړی او یو ذهني تناو چې داسې وي په هغه ډېر فرق وي یو آزاد سړی چې یشه دغه خوف نه وي چې دا ته مې روتام کو دا ته مې یا بیزاته کو یا مې سره باندې وکړو هغه آزاد سړی ښه سوچ کولی شي چې څه زه د خپل وطن ښې څه ولګوو چیرې کاروندا وکړو چیرې دیکون ولګوو چیرې بله څه داسې چار وکړو چې مو کور ته هم د مو وطن ته څه ګټه راورسېږي نوی نوی سوچ پې کوي او کوم سړی چې ذهني تناو شي دغه شکار وي چې دا باندې ډارېږي چې د مو ته څه نقصان ورسوي د مو بېزاتي وشي مو ته څوک راونوځي کورونه ته دغه مقصد دغه دی چې هغه سړی کم از کم یو پیداواري سړی نشي کېدلی هغه سړی کله پیداواري سړی نشي کېدلی چې دی چېرې نور سوچ وکړو چې زه څه دغه داسې دا وکړو چې د مو کور و وطن ته ځنې ګټه ورسېږي محمد خیل چې دغه وطن چې کوم دی د کاپرې او د سره زرې نه ډک وطن دی یو ټن یې په 2013 کښې یا په 2012 او 2010 کښې په 90,000 ډالر په یک ټایم کښې میلاوېدلي چې نن یې تقریبا څه 15 لکه روپۍ رودرمي یعنې یو ټن او د یوې لارې کښې تقریبا 80 ټن یعنې 80 ټنه رودرمي چې یوه لارې دغه سامان وبوسي نو دغې نه تاسو سوچ وکیستی چې یعنې 15 لکه
او په 80 باندې که چېرې په 80 باندې ضرب ورکړي دغه 1 لارې دغه پیسې دی دې ته ورکوي ځینې وبوسي او بیا دغې زویونه روزانه په بنیاد باندې 80 ګاډي دغه لارې چې کومې دي دا ووځي یعنی په عربي نه په کروڑونه روپۍ په روزانه د دغې محمد خیل د خزانې نه دوی د پیسې وبوسي خو واته دوی ته څه کړي دي د ته نه چې رایلټي ورکو دته د وطن نه چې د ادای کومه خزانه وبوسي هغې پیسې ورکو دته چک پوسټونه جوړ کړي دي دته هر کور ته تاسو چېرې چکار ولګېدلي تاسو په خپله ووینئ هر کور ته یوه مرچه ور جوړه کړې دو نو دا خلک یعنی دره په ذهني تناو شي اوس ته چې دی دا سوچ نه وکړو چې د مو په وطن کې خزانه شته که شته نه بلکې دی دغه سوچ و فکر همیشه وي ورته چې داسې نه چې مونږ کور ته راونیوځي مونږ مړ کړو مونږ چکو ورک مې کړو نو دا سړی و څه دی د خپلې خزانې پاته وکړو نو د دغې پوره دغه چک پوسټونه جوړیږي او په عین علاوه د دغې چک پوسټې دغه یو نقصان دی چې تاسې خالي دا ما کسستی په دغه شکي چې څوره ابودیدو یعنی 1,000 یا 40,000 خو وي 70,000 تو یو سړی په دا مثال کے طور په دا چک پوسټ باندې نه رانوځي تقریبا چې نه وي ډېر کم ناکام یې چې شمېر کې لاس منټ یې استعمالیږي نو دا لاس منټه د یو سړي تاسې مغه کسستی دا د 70,000 یعنی د 15,000 کسانې لس منټه دي نو دا ټول ولا وچاوستی په ویا ریز د شکی په کولینه ځای کوي دغه ریاست د یوې چک پوسټ نه د دغه ریاست هغه مخ چې کوم یې په چار دی چې کومه دته خبره کېږي چې ریاست د مور غوندې وي پارین چا دته په ټویټر باندې یو تصویر ورکړی و دا مرګلا چې کوم غرونه دي د اسلام آباد ته چیرې یور ورلګېدلی و بیا واته یوه مرغۍ وه چې خپلې یو یې کړې وې نو هغه یو یې پرېښولې نه یور ولګېدلي دوی یې وسه ځله ورته یو یې سره وس وله مړه شوله خو پرې نه شوله هغه خپل بچون یا خپل یو یې پرې نه شولې د مور کردار داسې کردار وي چې د خپلې بچونې د پوره دو وسېځي زون وسېځي خپل بچون نقصان ته نه پرېږدي خو دغه ریاست بلکې هغه خلک چې دغه ریاست چلوي هغه کاروباري شوی دی کاروبار یې میندلی دی ځینې مخصوص خلک په دغه ملک چې دننه ډېرې ګاټې میندلې دي سره نو هغه ګاټه د زړه نه ورکول نه غواړي نو د دغه ریاست هغه مخ میږه تاسو نه ویني چې کوم یې په چار دی د مور مخ یې نه دی نو میږه تاسو نن پی ټي ایم دا شک دی چې دغه ریاست ته د خپلې هغه د مور شکل ورکو چې سړی د تو کردار داسې دی او ته کوې دغه دا لبه بند کا او انشاءالله یوه ورځ خامخا میږه تو ډېر مشکلاتونه وي په دا شی ډېر مشکلاتونه وي میږه غوندې کیدای شي د عارف غوندې خلک میږه کیدای شي نور هم ډېر وبیلي دی دو کیدای شي خپل کوشش وکوي خو نه د خپلې مرام نه د خپل د وطن د خبرې نه د خپل د قوم د عزت د بچ کولې نه میږه په هېڅ صورتو نه رودارېږي خپلې قرباني ورکوي تر څو چې دغه ریاست د خپل د مور و شکل ته د مور و کردار ته واپس وشي ملګري دا ډېر انتهایی د عوامي تحریک دی په دا تحریک شي دا داسې نشي کېدلی یعنې دا څه داسې خپل خو څه وجود نه لري پی ټي ایم خو چې یو سړی نوم نه دی چې که نه ته ورته ووایې چې خپل یو داسې ژوندی سوری دی دغه ته یې دا زه دا اولس دی تر څو پوره چې دغه اولسي نه په خپله کښې د اجتماعیت رونه والي په خپله شمېره تاسو دا اتفاق نه سره روالي چې د وطن په ترقیو سره غونډېږي د وطن شی چې ظلم کېږي فولو راوځي د یغ ظالم مخنیوی کوي چې څوک یې نشي کولی یغ ظالم مخنیوی میږه د تحریک په بنیاد باندې د هر ظالم چې څرنګه هوي زون ته څوره هم پیاوړی یی څوره هر سړیتوبه زون ته کښېږدي یغ مخنیوی کوي او د وطن د ترقۍ د پوره د وطن د کاروبار د پوره هغه هرې هڅې کوي کوششونه وکوي دا ته و هغه ادارې چې شته دی خو نه څوک ذمهواري څوک ډیوټي نه پشې کوي په دا باندې ها اندیاسې ویسچار کوي یو خالي دغه ریکویسټ مې دی پیسه درته اچاوه جنګینه ما کوستی دغه کلاشنکوف تو نه دی جوړ کړی
چې چا کلشنکوف جوړ کړی دی ته چې جنګ کوې یخ یا ګاټه درینو تو کارتیس نه دی جوړ کړی تو په وطن شي هېڅ نه دی جوړ کړي هغه یو شاعر څه یایي چې که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي د ګنډل ستن هم په سوالونه مې ته څه غواړي هېڅ شی نه دی کړي هېڅ شی خپل نه دی جوړ کړي دا وسله یخ هلته فایده ورکوي چې څوک وسله جوړوي نن د امریکې په ټوله غوټ معیشت په وسله وي لوړ دی ویلې چې وسله خرڅوي داسې ملکینې ورته غوښتي دي دغه داسې تل ورلډ کنټري ورته غوښتي دي جنګونه سره پې ور جوړ کړو وسله پې خرڅوي چې ها ګاڼه ګاڼه در وخله او دی وسله پې چلوي نو میږه تو څه و د دغ شي نه لږ پرهیز روکوي جنګ د څه شي اسوغا نه دی حال نه دی خو نن چې یو پلیټفارم درته مهیا دی نن یو پلیټفارم خدای پاک درکړی دی لږ په چار شي خورو والا چې تو ته څوک مخ مخ درته رومخ کېږي چې دغه بدماشي در کوي په پی ټي ایم غږ وکړه او د پی ټي ایم شی پی ټي ایم چې کسوره هم زماور ملګري وي او درته مخ شوي تیز لاشکار شه بیا که څه چې مسله حل کېږي که نه حل کېږي خو هېڅ خو چې ته خپل جنګ ته ورمخ شي خو کارنل خو خود یایي چې ډېره ښه وشوه چې زه دا په داسې نورې ها چې کوم خپلې خبرې وي مسلې وي خپل چې کوم د تو هغه دهان چې د تو د هسپتالي پوره په چار وای د تو دغه چې کوم مځکې دي چې باطل شوي دي دغه پوره په چار شوی د تو هغه کاروبار چې په چار وای چې نن د ډېر مخ تللی وای یک طرف ته دهان د اړولې د پوره د تو سه جنگ دي د ضرورت دی او یک جنگ د پوره بیا تو سه ایندن جوړېږي میرو د جنگ مخنیوي کوي او د خپل د وطن د ترقۍ سوچ وکوي په اخر شه تو سه ډېره زیاته مننه کوو الله مفتل ورته عبود لره ډېره مننه شکریه